السلام علیکم ګرانو ملګرو، عظیم خلیل در سره مخاطب یم. روان یو مشاعرې له داخل پایان ته. ډېر ګران محترم لیاقت علي حسرت صاحب دی را سره او اعلی نور صاحب دی را سره او ډېر ګران محترم صفدر علي صفدر صاحب دی را سره. تاسو ته به خپل دوه شعرونه ووایو. زه به درته اول خپل دوه شعرونه ووایم چې نه مې یار په کلو کې پیدا کړلو، نه مې یار په کلو کې پیدا کړلو، نه مې د ښار ښکلو کې پیدا کړلو، او یو د مینې یار پسې چې ستړی شوم، یو د مینې یار پسې چې ستړی شوم، دا مې غم ځپلو کې پیدا کړلو. اوس زه اعلی نور صاحب ته دعوت ورکوم چې تاسو ته خپل دوه شعرونه ډالۍ کړي. مننه عظیم صاحب. دغه شعرونه چې توره تیاره ده په تیاره کې ژاړم، توره تیاره ده په تیاره کې ژاړم، تا ترې نه غواړم په سجده کې ژاړم. د قبر خاورې ښکلوم یارانو، د قبر خاورې ښکلوم یارانو، د یار مزار ته هدیره کې ژاړم. ډېر ښه ډېر ښه. پښتون چې کله هم محتاج ووینم، پښتون چې کله هم محتاج ووینم، یارانو بس هغه موقع کې ژاړم. ډېر ښه ډېر ښه. خپله ژړا به په خندا بولمه، خپله ژړا به په خندا بولمه، نور چې د ښکلي یار کوڅه کې ژاړم. ډېر ښه ډېر زبردست. اوس زه صفدر علي صفدر صاحب ته درخواست کوم چې تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړي. دوه شعرونه به ورته وایم عظیم صاحب چې څنګه په ستورو چې اسمان ښکلی دی، څنګه په ستورو چې اسمان ښکلی دی، داسې په ښکلو دا جهان ښکلی دی. او بغیر د ښکلو مې ګذران نه کېږي، بغیر د ښکلو مې ګذران نه کېږي، والله زما دین او ایمان ښکلی دی. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. اوس لیاقت علي حسرت صاحب ګاډی هم چلوي، خو درخواست ورته کوو چې تاسو ته خپل شعرونه ووایئ. ما ته کیمره مخامخ ونیسه، مخامخ دغه ځینې لکه ونیسه لکه داسې. رنګونه ښکلي خو ستا ښکلي رنګ ته چېرته رسي. صفدر صاحب رنګونه ښکلي خو ستا ښکلي رنګ ته چېرته رسي، هر څه به سوځي خو دا سول پتنګ ته چېرته رسي. او عشق قرباني لیلا نه غوښتې وه مجنون دپاره، عشق قرباني لیلا نه غوښتې وه مجنون دپاره، ګنې پښتو کشي لیلا بیا ننګ ته چېرته رسي. او څومره شاعر به شي چې کړي به وضاحت د هغې، څومره شاعر به شي چې کړي به وضاحت د هغې، حسرته شعر د کلندر ملنګ ته چېرته رسي. ډېره مننه زموږ د ویډیو د کتلو